په لاره باندې هم ویني. دغه نه علاوه چې دی نو کوم ملګري موږ د ریډیو په ذریعه باندې هم ګوري او ویني اوري، نو ټول ته چې ډېر زیاته مننه. ډاکټر صاحب نمبر چې دی نو هغه 0312 65 15 093 0312 65 15 093 دی. شفا هومیوپیتھک سنټر کوم چې په مردان روډ باندې ترکاڼانو محله کې آغا جان پلازا کې د ډاکټر صاحب کلینیک دی. سبا چې دی نو فری میډیکل کیمپ وي، د منګل پر ورځ باندې او د هفتې پر ورځ باندې فری میډیکل کیمپ وي. باقي ورځو کې چې دی نو ډاکټر صاحب د سحر 9 بجو نه 4 بجو پورې موجود دي. په دې ورځ باندې هم سحر 9 نه 4 پورې موجود وي، او په دې دوه ورځو باندې چې دی نو فری میډیکل کیمپ وي. هغه ټول ملګري، هغه ټول اوریدونکي چې څومره دي نو هغه ټول راتلی شي او ډاکټر صاحب سره چې دی نو رابطه کولی شي. نمبر یاد ساتئ 0312 65 15 093. ډاکټر صاحب موږ پروګرام کې موجود دي، دوی ته پروګرام کې هرکلی وایم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام محبوب، تاسو ډیره مننه چې یو ځل بیا تاسو موږ ته په دې پروګرام کې د دعوت موقع راکړه او تاسو موږ د پروګرام ته راوغوښتو. موږ تاسو ډیره شکریا ادا کوو چې داسې معلوماتي پروګرامونو ته اکثر تاسو موږ راغواړئ. ګرانو اورېدونکو السلام علیکم. د پروګرام نه تاسو ته پته ولګېده چې دا یو داسې معلوماتي پروګرام دی چې په دې پروګرام کې موږ ستاسو لپاره د بیماریانو حوالې سره بهترین قسم معلومات راوړو او تاسو ته موږ د یو بیماری مطابق معلومات درکو. خو تاسو د مختلف قسمه بیمارو حوالې سره زموږ نه پوښتنه کولی شئ چې تاسو ته څه تکلیف وي. نو دا لایو پروګرام دی کې براه راست تاسو زموږ نه پوښتنې کولی شئ. او اوریدونکو زه به تاسو دا وایم چې صحت یو داسې نعمت دی د الله تعالی په نعمتونو کې چې دا ډسټرب شي د انسان په روزمره لایف باندې د اثرات غورځيږي او ډیر زیات مشکلاتو سره انسان مخامخ کیږي. نو په کار د چې تاسو د خپل صحتونو پوره خیال وساتئ او کچری بیمار شئ نو بیماری دوران کې بیا تاسو د علاج کولو کوشش کوئ. صحیح جناب، بالکل. ډاکټر شاهین رحمان صاحب را سره موجود دي. تاسو د دې خبرې هم اورئ. ډاکټر صاحب په وایم چې لږ شانتي د مایک ته راجوخ شي نو دا به ډیر ښه وي. او دغه نه علاوه چې دی نو زه دا هم وایم چې صابر تاسو ډیر زیاته مننه کوم، شکریا ادا کوم تاسو د چینل نه چې کوم دی ریډیو دلبر زما په خپل چینل نوم دی دا هغه باندې چې دی نو تاسو دا ویډیو به اپلوډ کوئ، هغه ته هم چې سبسکرایب هم کړئ دغه چینل چې کوم تاسو ګورئ وینئ ویډیو. ډاکټر شاهین رحمان صاحب چې دی نو دوی سره خبرې ترې کوو. ډاکټر صاحب مختصر که زمونږ اوریدونکو ته تاسو ووایئ بیا به ویډیو چې دا اف کوم خپل پروګرام کنټینیو ساتو، خو مختصر چې دی تاسو لږ شانتي د دې بې اولادۍ حوالې سره که لږ ذکر وکړو. زموږ زیاتتر خلک داسې چې هغه بې اولاده دي، اولاد یې نشته، هغې علاج حوالې سره. محبوبه تاسو ډیر زبردست کوېشن وکړ چې بعضې بیماری داسې دي چې هغه د انسان دپاره ډیر زیات مشکلات پیدا کوي. په دغه بیماریانو کې د بې اولادۍ تکلیف به هم شامل دی. د بې اولادۍ تکلیف به چې کله پیدا شي نو بیا د بیماری سبب ته کتل پکار دي چې دا بیماری د څه وجې نه پیدا شوې ده. کله چې ډاکټر د هغې غریزن ته ورسي بیا د هغې مطابق میډیسن مریض ته میلاو شي نو الله تعالی هغه بیماری ښه کوي. او د بې اولادۍ تکلیف چې دی نو هغه د مختلف ریزن په وجه باندې مریض ته پیدا کیدی شي. په دې کې څه ریزن داسې دي چې هغه سایکولوژیکل بیسس باندې دي او څه ریزن داسې دي چې هغه ارګینک په بیسس باندې دي. مثلا په سایکولوژیکل بنیاد باندې چې کله تکلیف پیدا شي نو په دې کې هغه خلک چې هغه منټل اکټیویټي د لیمټ نه زیاته کوي نو د اثر په عصبي نظام باندې پریوځي، د دې په وجه دا تکلیف پیدا کیدی شي. یا هغه خلک چې هغه د مختلف قسم نشو یوز کوي نو د سره هم عصبي نظام چې دی دا کمزوري طرف ته ځي، د هغې په وجه دا مسله پیدا کیږي. د خوب په وجه باندې دا مسله چې دا پیدا کیدی شي. او چې کوم عضویاتي وجوهات دي نو په هغې کې خاص کر د انسان په بدن کې چې کله د فاسفورس کمی راشي دی په وجه دا تکلیف پیدا کیدی شي. یا د انسان په بدن کې د وینې شدید کموالی راشي د هغې په وجه باندې دا مسله راتلی شي. یا د ایډرینل ګلینډ نه چې کوم هارمون خارجیږي په دې کې کله کمی بیشی پیدا شي دی په وجه دا مسله پیدا کیږي. د زنانو خاص بیماری په کې یوټراین فایبراید بیماری هم شامله دی په وجه دا مسله پیدا کیدی شي. او خو دې کې بیا مختلف قسمونه دي. مثلا په دې کې اولیګوسپرمیا ده، ایزوسپرمیا ده. که فرض ده که مریضانو ته د اولیګوسپرمیا تکلیف پیدا شوی وي نو بیا په دې کې میډیسن چې دا ډېر زبردست کار کوي. نو موږ اوریدونکو ته دا وایو چې تاسو بالکل هومیوپیتیک علاج طرف ته راتلی شئ. او دې سره سره ماهرین صحت دا وایي چې را په بې اولادۍ تکلیف کې به تاسو ویټامین ای ټایپ خوراکونه زیات استعمالوئ. کله چې دې استعمال زیات کړی شي نو کوم مسله چې پیدا شوي نو الله تعالی یې ورکوي. او خاص کر چې څونه بین الاقوامي ریسرچ د دې بیماری حوالې سره شوي دي
د نیوکاسل یونیورسيټي ماهرین دا وایي چې تاسو په سبزیانو کې د ګاجر استعمال زیات کوي، په دې کې داسې اجزا موجود دي چې دغه کمی هغه پوره کوي. بیا په ډرای فروټ کې مریض ته بادام، پستا، اکول استعمال چې دا زیات پکار دی. په غریزو علاقو کې یو دغه میلاویږي هغې ته آیسټر ویلی شي، د دې استعمال چې دی نو دا هم په زیات مقدار کې پکار دی، او دې کې سیلینیم چې دی دا زیات مقدار کې وي، او د دې سره چې کوم تکلیف پیدا شي نو الله تعالی یې ښه کوي. نو زمونږ اوریدونکو ته دا پیغام دی که چېرې تاسو د دې تکلیف به ښکار شوي نو تاسو ضرور هومیوپیتھک علاج طرف ته راشئ. انشاءالله تعالی الله تعالی بهترین صحت ورکولو والا ذات دی، او ډېر داسې کیسز راغلي دي الله تعالی زمونږ کلینیک د سایډ نه بهترین صحت ورته الله تعالی ورکړی دی، نو ضرور تاسو زمونږ د کلینیک وزټ کولی شئ. صحیح جناب، بالکل. کتونکو او اوریدونکو ډاکټر شاهی رحمان صاحب نمبر چې دی نو 0312 65 15 093 دی. ډاکټر شاهی رحمان صاحب په مردان روډ باندې ترکاڼانو محله کې آغاجان پلازا کې شفا هومیوپیتھک سنټر دی، دا هلته موجود وي د سهار نه 9 بجو نه 4 بجو پورې. تاسو ډاکټر صاحب سره رابطه ساتلی شئ.